او شاعران رواني په هغوی پسې سرکشان خلک په ده پسې خو نیکان مؤمنان روان دي په ده پسې څه دي نیکان مؤمنان په شاعرانو پسې خو ګډوډ خلک روان دي د هغه شاعران دي کوم چې بېدینه وي نه اکثر شاعرانو پسې ګډوډ خلک روان دي شاعرانو سره ګورې دیندار خلک به ډېر لږ مومي اکثر چې د دوی سره کم ناسي که نه نو هغه هم د دوی په شان دغه قصو والی دا ساقي جام او شونډې او سترګې او راله او لاړه دغه قصو والی ټول دغه ناسي کله کله به داسې کس ورسره ویني چې په خوله کې به یې غاښ نه وي داسې د سلو کلو خوا کې او دغه شاعري چې واوري واه واه به پرې وکړي دغه خبرو ته خوشحالي اکثر پکې د الله سره دشمني د مولا هتک او بېعزتي دا خو د بعضو پښتنو شاعران اگر که زه ورته شاعران هم نه یم شاعري د یو دروند کار دی خو بیا هم د خلکو ته شاعران وي د بعضو شاعرانو دغه طریقه ده چې یعنې شاعري دې ته وایي چې هغه وخته پورې ستا شاعري نه پوره کېږي څو پورې تا د مولا د جومات د دین سپکاوی نه یې کړی او وایي چې دا د پښتنو هغه شاعري ده د پخواني یو څو شاعران یادېږي هغوی مو ویلي هغوی هم ګمراه وو ته د هغوی په صف کې یو نوی ګمراهی شوی دې کې څه دي وایي چې پښتن شاعر تېر شوی دی به د اسمان نه راکوز شوی زه خو الله دې نه یم رالېږلی چې زه به د پښتنو شاعرانو دفاع کوم دا کار خو ما په خپله ذمه نه دی اخیستی ها د دې دپاره الله زه پیدا کړی یم چې زه د هغه بندګي وکړم او د هغه د پیغمبر په طریقې وکړم او د هغه د پیغمبر دفاع وکړم دا مې کار دی او دې دپاره نه یم چې د پښتنو شاعرانو دفاع وکړم کوم ځای کې ښه خبره ده ښه ته یې ښه وایم غلطې ته غلطه وایم که څوک دا پوزه ککړه کړي که نه په خاورو کې راکاږي چې دا خو چې د پښتنو ثقافت دی او دا خو چې پښتو ده زه یم دغه ثقافت دغه پښتو خپلې جیب کې کېده نو الله وایي شاعرانو پسې خو اکثر دا بېدینه او ګډوډ خلک روان الم تره آیا نه ګورې ته انهم چې بېشکه دا شاعران فی کل وادي یهیمون په هره کنده کې حیران ولاړي نو دې پیغمبر ته وګوره دی څنګه دی داسې دا حیران مطلب دا دی یعنی د دوی حالات بدلیږي د دې شاعرانو ډېر زر د دوی ایمان او اسلام پښتو کې خلک وایي که نو د پلاني ایمان او اسلام نه دی معلوم د دویم ایمان او اسلام نه معلوم نن به یو داسې مزیدار یو نظم به جوړ کړي داسې یو څو کړۍ به جوړ کړي ښه مزیدارې د یو کس په بېعزتۍ کې اکثر شاعران کې کنه هجا کوي څوک په شاعرۍ کې بچا پسې لیکي اب ته به چې ګورې دا قصړي صفت پکې الله وایي د دوی حالات نه دي معلوم هغه له پیسې ورکړي ډوډۍ له راوړي دی چې په دې خالق باندې د غوښې ویلي که نه وایي صاحب یو څو شعرونه ونه یم هغوی ووایه راشي د هغه دپاره داسې شعرونه وګورو چې پرون دی د سپکاوی کو نن یې په شاعرۍ کې د هغه صفت وکړو د دوی حالات نه معلوم چې څه ووایي نو ګډوډي کله وایي مینه مې وکړه او کله وایي نشه وم او کله وایي پوه نه وم او کله وایي دا او کله الله دې رحم وکړي وانهم یقولون ما لا یفعلون او یقینا دوی وایي هغه چې نه کوي شاعران سخت دروغجن مخلوق ته وایي ډېر لږ په دوی کې رښتیني دي ځکه چې دوی اکثر خبرې خیالي کوي صحیح خیالي لاړم او راغی ما ورته وویل هغه ورته وویل او دی د کور نه وتی هم نه او خبره به دا کوي په مشرق باندې او په مغرب باندې او په سیند باندې پورې او په دریابونو باندې پورې او دی وتی هم نه د کور نه مور د خوا نه خوځېدلی هم نه نو دا د قیسې کوي دې کې مشهوره قصه بیانولی کېږي چې عمر بن خطاب رضی الله عنه په دور کې یو شاعر ونیول شو هغه په شاعرۍ کې ویلي وی کله چې ساقي ماله جام راوړو ما چې ګوټو کو دا خبرې کوي امیر المؤمنین وایي نیسي ته خو په خپله ګوی ورکوي چې ما څکلي دي چې راوستل هغې امیر المؤمنین ته که څه قرآن تلاوت نه کړي هغوی ولې نه کړو
وی اللہ خوی چی وانہم یقولون ما لا یفعلون دوی وی اگر سے چی کئی نا یعنی دا خوزی بخللی گیا وجی شراب اسکا بدو خوزی اسکا بارا آغای اوز دی گوی کری دا سزا ولور کی جی ٹیٹ شی لک برابر شی نو شاعران دا قسی الا الذین آمنوا مگر اگر کسان چی ایمان راوڑا دے گورا خ شاعران شتی شاعری طول بد نه ده د پیغمبر په جمعات کې شعر و شاعری شوی ده حسان ابن ثابت ناسو شعر و شاعری کوله او دغه تیر شو د عمر بن خطاب رضی الله نو داسې ده ته بد بد وکړو هغه پوه شو چې مطلب یې دا دی چې ته د پیغمبر په جمعات کې څه کې شاعری کې پیغمبر رسول الله خو وفات شوی نو هغه ورته داسې وکړو وی ما په دیزی کې شاعری کړی و استانه غوره انسان دلته ناسو یعنی دلته پیغمبر ناسو ما شاعری کړی نو خیسته شاعری چې د اسلام دفاع پکې د دین دفاعی دین بیان پکې او کدا پکې نه د ملک ترقی د قوم ترقی اخلاق پکې بیانول کېږي فائدہ پکې وعظ پکې نصیحت پکې د حالاتو مطابق خبري پکې د خپل شاعری ده دین خو شریعت منه نه کړی منه خو دغه ګډ وډو شاعری نه کړی نو بعضو مفسرین لیکلي چې دا آیت د چا مبارک نازل شوی دی د کعب بن مالک د پیغمبر رسول الله مشهور شاعر عبد الله بن رواحه حسان بن ثابت رضی الله عنهم اجمعین تدری کسان كعب بن مالك عبد الله بن رواحة حسان بن ثابت رضي الله عنه ياتشك بيوم كعب بن مالك عبد الله بن رواحة حسان بن ثابت مگر هغه کسان چې ایمان راوړی دی وعملوا الصالحات او عملونه کړي دي نیک وذكروا الله كثيرا ویاد کړي الله ډیر وانتصروا من بعد ما ظلموا او بدلی اغسطی ورستو داغین چی بدوی ظلم شوی دی بدلی سنگ اغسطی او حسن سوال بدلی سنگ اغسطی ورستو دی داغ شاعرانو جوابی کرده کر نو عام مؤمنان بکی مراد دی چی اگوی بدلی اغسطی او که خبر دی شاعرانو شی نو دی شاعرانو دا من چی ذکر کردوی بسی چل کو دغوی مقابله به کول کنه پیغمبر دفاع به نه کول یو پیر دغه لګیو حسان ابن ثابت رضی الله او په دې مشرکانو په سی بشیر او شاعری کې خبرې کولې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی بیانوا وروح القدس معك جبريل لګیا استعمال غره نو دا دفاع د دین په شاعری کې د هلو عبادت